پیغمبر فرمایي یو سړی ولاړ سو ښځه وغوښتله ښځه چې وغوښتله نو یې ورته وویل مثلا په 15 لکه په 10 لکه پارڅ وچي بیا یې واده م وکړي د واده بعد هم دا مهر نه ورکوي د الله رسول فرمایي دی چې پر دا حال مړ شي د الله په دربار کې به د زناکارانو په لیست کې لیکل دی ولاړ خو خپله کور والا یې وه د زناکارانو په لیست کې به ولاړ ولې بغیر د مهره نکاح نه صحیح کېږي تا په زړه کې دا و چې دی نو زما څخه خپلې روپۍ اخلي ما ته را معلومه ده زه ګرځم ډېر صحیح ده او سیدا خیال چې مولوي صاحب موږ کر راوستلی دی اتې چې کومه ګپه وکړي هغه ګپه زما دپاره بیا تقریر دی یو سړی و درېیمه ښځه وغوښتله درېیمه ښځه چې وغوښتله په 10 لک روپۍ 15 لک روپۍ وې چې ویې غوښته بس بیا هلته کور ته ورتللی د خسر کر به ورتللی هله 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 اخر د هلته د پلار پر کور د ښځې کشنی اوس چې کشنی یې اوس ورونه ورته وویل چې سړیه که هغه روپۍ یا پیسې ویل څه پیسې دلته ورونه اریان سو چې خور مې پر کور کشنی پیدا سو دلته یې روپۍ ونه ده راکړې بس وچکلک حیران سره پاته سو بس بیا نو ورونه اریان سو پریشان سو بیا دا ښځه دغه ورچک ته صحیح ده نو ته دونه لوی زناکاره یې دونه لوی بې غیرته یې صحیح سلو نو بس ټیک صحیح ده اوس موږ څه شو خور مړه کړو که تا داسې ځوانان هم شته داسې هم شته چې وخت مو نکاح تړله نو مهر چې دی هغه کښېښول پلانۍ دونه روپۍ چې دا ما نکاح وتړل سو دا دې نو زما څه پیسې پیدا کړي دا دې نو زما څه وسوسلوي هاي بیا څنګه خبره ده د الله رسول فرمایي داسې سړی به د قیامت په ورځ د زناکارانو په لیست کې په سب کې ولاړ چې کله یو سړی واده کوي مهر یې دا اراده ده چې نه ورکوم په ظاهر یې یاد کړي چې ما نکاح پر وتړم چې نکاح یې وتړه اوس نو یو شی نه پکې کېږي صحیح سلو څنګه د پښتنو خبرې درته کوم که نه درته کوم یوه هم د پنجابي خبره نه درته کړې چې اوږدې اوږدې سجدې کوي دا د هغوی کیسې درته کوم نو د الله رسول فرمایي فمات ولم یؤد الیها دا سړی مړ سو په داسې حال کې چې خپلې کوروالا ته مهر نه ورکړی حقها لقي الله یوم القیامة وهو زان دی به د الله په دربار کې په داسې حال کې ملاویږي دی به زناکار وي زناکارانو په لیست کې د زناکارانو په سب کې چې دی هغه به دی ولاړ